बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ज़मंगा टॉपिक दे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस सही दा मतलब ज़मंगा पे जिस्म की गैसेस संग द यौ ज़ेना बल ज़ेता जी मतलब ऑक्सीजन संग जी और कार्बन डाइऑक्साइड संग वापस राजी नो अवल नंबर तासु पे जने मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस त होई नो ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज द लंग्स ना चिकल मंग ऑक्सीजन इनहेल को नो द लंग्स ना द ब्लड पर जरिया बांधे द ऑक्सीजन डिफरेंट टिश्यूज ते जी पे जिस्म की and carbon dioxide from tissues to the lungs او چې کله الته ریسپیریشن وشي د ریسپیریشن په ریزلټ کې چې کوم کاربن ډای اکساید پیدا شوی وي نو هغه کاربن ډای اکساید واپس د بلډ په ذریعہ باندې چرته راځي لنګز ته راځي صحیح ده اوس اول نمبر به ترانسپورت اف گیسز کې مونږه ترانسپورت اف اکسیجن نو وایو نو 97% اف اکسیجن از کیریډ بای آر بی سیز چې کوم ریډ بلډ سیلز دي نو د هغه په ذریعہ باندې زمونږ سره ऑक्सीजन 97% कैरी कीगी सही था इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन सही था ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन हर यौ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल چې کوم دی نو په هغه زمونږ سره د 100 مالیکولز اف ऑक्सीजन سره ملاویدل شي د 4 مالیکولز اف ऑक्सीजन سره ملاویدل شي که فرض کومه د هیموګلوبین سټرکچر ډرا کول او غواړو دلته نو د هیموګلوبین او د کلوروفیل چې کوم سټرکچر دی نو هغه تقریبا سیم دی صرف الته کې زمونږ سره میګنیشیم سنټرل اټم وي او دلته چې کوم دی سنټرل زمونږ سره آیرن وي په هغه کې هم زمونږ سره پایرول رینګ وي سوي پکې پایرول رینګ دا یو پایرول رینګ شو دا زمونږ سره بیا بل پایرول رینګ شو صحیح ده او دا بیا بل پایرول رینګ شو او د دې سایډ نه بیا دا بل پایرول رینګ شو مطلب سلور پایرول رینګز وي دې ته بیا موږ په شریکه باندې څه وایو پور پایرین ورته وایو څه ورته وایو پور پایرین ورته وایو او د دې په منځ کې زموږ سره چې کوم دی آیرن ان +2 فارم فیرس فارم صحیح ده که نو +3 فیرک فارم دی هغه نو +2 فیرس فارم کې چې کوم دی دا موجود وي نو دې سټرکچر ته اوس مونږ هیم وایو دې ته مونږ څه وایو هیم ورته مونږ وایو او دې ته بیا یو ګلوبین یو چین اټیچ وي څه ورته اټیچ وي ګلوبین مطلب زمونږ سره پروټین ان نیچر وي دا نو دا ورته اټیچ وي نو دې ته اوس په شریکه باندې مونږ څه وایو هیموګلوبین ورته وایو خو یاد ساتئ دا پورا هیموګلوبین نه دی دا هیموګلوبین مانومر دی د هیموګلوبین یو چین دی زمونږ سره په هیموګلوبین کې څو چینز وي 4 چینز وي 2 الفا او 2 بیٹا په یو الفا کې زمونږ سره 141 امینو اسید وي په بل کې زمونږ په هم 141 وي په یو بیٹا کې 146 وي او په بل بیٹا کې هم 146 وي نو ټوټل 574 امینو اسیډز وي په هیموګلوبین کې نو دا هیموګلوبین مانومر دی اوس چې کله سلور دغه شان چینز راجمع شي 2 الفا او 2 بیٹا نو زمونږ سره څه جوړ کی هیموګلوبین جوړ کی وس په یو هیموګلوبین مانومر یو اکسیجن مالیکول کیری کولی شي نو ټوټل هیموګلوبین زموږ سره 4 مالیکولز باندې دي په دې وجه باندې زموږ سره هیموګلوبین 4 مالیکولز اف اکسیجن کیری کولی شي صحیح ده نو هیموګلوبین پلس 4 اکسیجن مالیکول نو دا به زموږ سره داسې سټرکچر جوړ کی اکسی هیموګلوبین صحیح ده 4 مالیکولز ور سره دي د هیموګلوبین سره د اکسیجن The ability of oxygen to bind with oxygen is called oxygen carrying capacity of blood ما دلته په OCC باندې منشن ظاهر کړی دی صحیح ده نو the ability of hemoglobin to bind with oxygen د hemoglobin چې کوم ability ده چې دا د oxygen سره bind شي نو دې ته مونږ څه وایو oxygen carrying capacity of blood ورته وایو نو oxygen carrying capacity of blood زمونږ سره directly proportional ده partial pressure of oxygen ده که پارشل پریشر اف اکسیجن سیوا دی نو د بلډ سره به ډیر اکسیجن چې کوم دی نو دغه کیږي ډیر اکسیجن به کیری کوي او که پارشل پریشر اف اکسیجن کم دی نو لږ اکسیجن به کیری کوي نو مطلب اکسیجن کیرینګ کیپیسټي به لږوي بیا نو مطلب دا ډیپند کوي زموږ سره پارشل پریشر اف اکسیجن باندې میکسیمم اکسیجن کیرینګ کیپیسټي اف ارټیریل بلډ مطلب چې کله زموږ سره د دې ځای نه ایورټا کې بلډ کله دغه شي آرټریز کې نو په دې ځای کې چې کوم زموږ سره میکسیمم اکسیجن کیرینګ کیپیسټي ده نو هغه 20 ml پر 100 ml اف بلډ دی که مونږ 100 ml اف بلډ راواخلو نو په دې کې به زموږ سره 20 ml اکسیجن موجود وي صحیح ده ښه اف بلډ او یاد ساتئ دا چې کله زموږ سره 100% سیچوریټډ وي دا بلډ چې کله زموږ سره دا بلډ 100% سیچوریټډ 100% سیچوریټډ مطلب دا چې په هر یو آر بی سی کې چې زموږ سره څومره هیموګلوبین دی نو په هر یو سره 4 اکسیجن چې کوم دی میلاو وي صحیح ده 800 millimeter of mercury partial pressure of oxygen خو دا تاسو ته به 20 ml
اف اکسیجن پر 100 ml اف بلډ اله ملاویږي چې کله پارشل پریشر اف اکسیجن څومره وي 100 ملي میټر اف مرکری. که پارشل پریشر اف اکسیجن 100 ملي میټر اف مرکری نه راکمیږي نو بیا به 20 ml پدې کې نه وي بلکې د 20 ml نه به کم به وي کمیږي. بس ساده خبره ده ډایرکټلی پروپورشنل څنګه نو پریشر سره تعلق دا دی چې لکه څنګه چې مونږ مطلب فار ایگزامپل کاربن ډای اکساید دی کنه ته د هغې نه دغه نه بوتل نه ته سر لرې کې نو څه چلو شي هغه کاربن ډای اکساید د هغه بوتل نه وځي بیا نو مطلب چې څومره تا پې پریشر اپلای کړی د پریشر سره د دې چې کوم کیپیسټي ده نو هغه څه کېږي سیوا کېږي ډیزالوینګ کیپیسټي سیوا کېږي. ګوره اکسیجن چې کله مونږ یوسو لنګس ته د لنګس نه دا بلډ ته ډایرکټ داسې نه ورځي چې بس ډایرکټ په آر بي سی باندې ورځي دا اول پلازما ته ځي په ډیزالډ فارم کې نو چې کله ډیزالډ فارم کې پارشل پریشر سیوا شي نو د هغې نه بعد بیا دا جمپ کولی شي او د دغه سره میلاویدلی شي د هیموګلوبین سره. او یاد ساتئ چې پارشل پریشر هغه اکسیجن کنټریبیوشن په پارشل پریشر کې نه کوي کوم چې د هیموګلوبین سره بایند وي چې کوم فری وي زموږ سره ډیزالډ وي په پلازما کې هغه په پارشل پریشر کې کنټریبیوټ کوي. صحیح ده ښه نو زموږ سره بیکاز 15 ګرام اف هیموګلوبین از پریزنٹ پر 100 ml اف بلډ په 100 ml اف بلډ کې مونږ راواخلو نو په دې کې څومره ګرام هیموګلوبین موجود وي 15 ګرام هیموګلوبین موجود وي. نو اوس زموږ سره چې کوم 15 ګرام دی او د ایکسپریمنټس نه دا ثابت شوی ده چې 1 ګرام اف هیموګلوبین زموږ سره 1.34 ml اف اکسیجن کیری کولی شي. 1 ګرام هیموګلوبین 1.34 ml اف اکسیجن کیری کولی شي. نو چې 1 ګرام هیموګلوبین 1.34 اکسیجن کیری کولی شي نو 15 ګرام به څومره کیری کوي ایکس. صحیح ده نو بیا د میتھس هغه رولز دي مطلب سایډ والا به ملټیپلای کوي او منځ کې به خپل منځ کې ملټیپلای کوي نو 1 زموږ سره چې کوم دی دا دی نو دا به د سره ملټیپلای کوي او 1.34 چې کوم دی دا به د 15 سره ملټیپلای کوي نو د دې نه زموږ سره راځي 20.1 ml نو مطلب چې راوند اپ کې نو 20 ml شو نو مطلب زموږ سره 20 ml پر 100 ml اف بلډ شو. صحیح ده ښه اکسیجن از ریلیټیولی انسالوبل ان بلډ کاربن ډای اکساید ډیر سالوبل دی. صحیح ده کنه په ډیزالو فارم کې ډیر ډیزالو کیږي او اکسیجن ریلیټیولی لیس ډیزالو کیږي. سو 3% از ټرانسپورټډ از ډیزالوډ اکسیجن ان پلازما. مونږ وی چې 97% ان د فارم اف اکسي هیموګلوبین ځي کنه نو بقایا 3% زمونږ سره ډیزالو فارم کیږي او د دې چې کوم زموږ سره بیا اکسیجن ته خبر راولو نو 0.34 ml اف اکسیجن چې کوم دی په پلازما کې د ډیزالډ فارم کې ځي. صحیح ده ښه اوس چې مونږ کوم د پارشل پریشر خبره وکړه کوم مونږ د نور خبره وکړه نو دا ډایګرامیټیکلی مونږ ریپرزینټ کو نو د 3% ډیزالډ فارم کې ځي سر په کار چې ټول بس ډیزالډ فارم کې ډایرکټ رسلي هغه د دې سوال باندې ټول په ډیزالډ فارم کې ځکه نه ځي چې دلته کې د دې دغه کم دی کنه کیپیسټي کم ده مطلب د دې هغه اټریکشن چې کم دی د واټر سره په دې کې ډیزالو کیږي نه په ډیزالو فارم کې ځي نه صرف 3% ځي نو د اډاپټیشن دا شوی دی چې په دې کې هیموګلوبین ورله راغلی دی هیموګلوبین یې کیری کوي. اوس هیموګلوبین زموږ سره په خپله چې کوم دی ډېر ټاکزیک دی که فرض که دا فری وي نو دا ډېر ټاکزیک دی جسم ته نقصان رسوي په دې وجه باندې نیچر چې کوم دی مطلب الله تعالی دا په آر بي سي کې انکلوز کړی دی. صحیح ده او د دې نه بعد کیری کېږي. ښه اوس که مونږ راشو کله چې مونږ ستاسو بلډ راځي واپس د هارټ نه وینس بلډ صحیح ده که نه چې کله ستاسو هارټ ته وینز والا بلډ راشي رایټ ایټریم ته د رایټ ایټریم نه بیا رایټ وینټریکل ته د رایټ وینټریکل نه د اکسیجنیشن دپاره دا بیا چېرته ځي لنګس ته ځي او لنګس کې چې کوم الویلای وي د هغې نه اکسوبلاشې چې کوم دغه وي د بلډ کیپیلریز وي هغه چارچاپېره تاو شوي وي. صحیح ده نو یاد ساتئ چې کوم دا وین والا بلډ دی نو په دې کې زموږ سره پارشل پریشر اف اکسیجن څومره وي 40 ملي میټر اف مرکري وي نو په دې وجه باندې د هیموګلوبین سیچوریشن زموږ سره 75% وي. 75% مطلب زموږ سره چې کوم پارشل پریشر اف اکسیجن دی هغه کم شو نو سیچوریشن هم د 100% نه کم شو. ګوره یو هیموګلوبین مالیکول زموږ سره څلور اکسیجن مالیکول کیری کولی شي کنه نو چې دا مونږ 100% کنسیډر کړو نو مطلب 1 اکسیجن مالیکول 25% شو او بل 25 بل 25 او بل 25 نو مطلب ټوټل 100% شو.
75% سیچوریشن مطلب دا دی چې په دې ځای کې به د یو هیموګلوبین مالیکول سره 3 اکسیجن مالیکول وي. نو دا خبره غلطه ده چې موږ وایو چې په وینل بلډ کې چې کوم دی زموږ سره دغه نه وي، اکسیجن نه وي. نه، اکسیجن پکې وي خو سیچوریشن یې کم وي، سیچوریشن یې کم وي. نو دا چې کوم اکسیجنیشن د پاره زی دا صرف د 25% د پاره دغه کېږي، نور 75% الریډي هیموګلوبین سیچوریټډ وي. صحیح ده. ښه، په ریسټ حالت کې خبره کوم چې کله انسان په ریسټ کې وینو دغه شي. بیا چې کله زموږ سره دغه ډي اکسیجنیټډ بلډ مطلب چې په کم کې د اکسیجن کنسنټریشن کم دی، دا کله پاس کېږي د لنګز نه. نو لنګ کیپیلریز په دوران کې په دې ځای کې په لنګز کې چونکې مونږ ساه اخلو، نو دلته کې پارشل پریشر اف اکسیجن څومره وي؟ 100 ملي میټر اف مرکري دی. اکسیجن خو مثلا نشته په لنګز کې شته. نو چې کله د دې ځای نه ډیزالو کېږي اکسیجن دننه بلډ چې کم پلازما د دې ته را ډیزالو کېږي، نو په دې دوران کې د دې ځای د پارشل پریشر هم زموږ سره څومره شي؟ 100 ملي میټر اف مرکري د دې هم شي. په دې وجه باندې د هیموګلوبین سیچوریشن څومره شي؟ 100% شي. مطلب 20 ml اف اکسیجن پکې پوره شي پر 100 ml اف بلډ. صحیح ده. خو بیا مسله دا ده چې کله زموږ سره دا بلډ دې خوا را پاس کېږي، نو په دې دوران کې د دې لنګز چې کوم آرټریولز دي، مطلب کوم ډیپ سټرکچرز دي، نو دې ته په خپل هم د بلډ ضرورت وکنه، د اکسیجنیټډ بلډ ضرورت و. صحیح ده. نو مطلب اکسیجنیټډ بلډ چې کله دې ته تللی و، نو د هغه ځای نه چې واپس دا راځي، نو کاربن ډای اکساید د ځان سره راغستی وي، دا ډي اکسیجنیټډ وي. په دې وجه باندې په دې ته مونږ برانکیل وین وایو. دا کوم چې د لنګز نه کوم وین راغلی وي، بیا دې ته مونږ برانکیل وین وایو، او دې ته مونږ برانکیل سیستم وایو. صحیح ده که نه؟ دا پلمونری سرکولیشن دی، پرمونری سیستم دی. دا کوم چې مونږ دا خبره کوو د هارت او د لنګز ډاریکو، او چې کوم د لنګز انټرنل ارګنز ته کوم بلډ تللی دی، نو دا زموږ سره یو ماینر سرکولیشن بل جوړوي چې دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ برانکیل سرکولیشن وایو. صحیح ده. نو د برانکیل سرکولیشن نه چې کوم وین راغلی دی، نو هغې کې خو زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ دی. په دې وجه باندې په دې کې پارشل پریشر اف اکسیجن څومره دی؟ 140 ملي میټر اف مرکري دی. اوس چې کله دا د دې سره شامل شي، نو دلته خو د دې 100 شوی و، 100 ملي میټر اف مرکري پارشل پریشر و، خو چې دلته ورسره ډي اکسیجنیټډ لږ شانتي اماونټ میلاو شو نور، نو په دې وجه باندې پارشل پریشر اف اکسیجن څومره ته ډراپ شو؟ 95 ملي میټر اف مرکري. نو ایکچولی زموږ سره بیا دا 95 ملي میټر اف مرکري شي. او چې کله پارشل پریشر د 100 ملي میټر اف مرکري نه راکم شو، نو د اکسیجن چې کوم دغه دی زموږ سره سیچوریشن دی، د هیموګلوبین سیچوریشن دی، نو هغه به هم څه شي؟ د 100 نه به کم شي. نو دا به 97% سیچوریټډ شي. او په دې وجه باندې چې کوم زموږ سره د اکسیجن کنټینټ دی پکې، د اکسیجن چې کوم مقدار دی پکې، نو دا به هم زموږ سره د 20 ml نه 19.4 ml ته راشي. نه پوهېږئ؟ ښه. او ډیزالډ اکسیجن چې کوم زموږ سره په پلازما کې دی، نو هغه 0.3 ml دی. مونږ دا خبره دې ځای کې کړې، خو چونکې دلته کې پارشل پریشر اف اکسیجن کم شو، د برانکیل وین نه چې کوم بلډ راغی د هغې په وجه باندې دا هم لږ کم شو، د 3 نه 0.29 ml ته راغی. اوس چې کله دا بلډ زموږ سره لیفټ ایټریم ته راشي، د لیفټ ایټریم نه لیفټ وینټریکل ته راشي، د لیفټ وینټریکل نه کله ټول باډي ته ځي، نو دلته چې دا کم حالات دي، دا حالات دلته هم دي. پوهېږئ په خبره؟ نو دا حالات دلته هم دي. نو په ریسټ حالت کې دلته ما 3 حالتونه چې کوم دی لیکلي، مطلب ریسټ حالت، ایکسرسایز حالت کې، او په ډیزالټ ان پلازما. صحیح ده که نه؟ نو په ریسټ حالت کې زموږ سره دغه سیزونه راواخله، دلته یې ولګوه. صحیح ده. پارشل پریشر اف اکسیجن زموږ سره 95 ملي میټر اف مرکري دی، هیموګلوبین سیچوریشن 97% ته راکم شو، او کنټینټ اف اکسیجن چې کوم دی د 20 نه 19.4 ml ته راکم شو. اوس چې کله دا دې خوا راځي، دا کیپیلریز زموږ سره د ټیشوز سره میلاو دي، مطلب ټیشوز ته به اکسیجن ورکوي. اوس چې ټیشو ته اکسیجن ورکوي، نو په ریسټ حالت کې دا 5 ml اکسیجن دلته ورکوي ټیشو ته. 5 ml اکسیجن په ټیشو کې استعمال شو. چې اکسیجن دلته استعمال شو، نو پارشل پریشر اف اکسیجن د 95 ملي میټر اف مرکري نه څومره ته راغی؟ 40 ملي میټر اف مرکري ته راغی. هیموګلوبین سیچوریشن د 97% نه 75% ته راغی. او کنټینټ اف هیموګلوبین چې کوم زموږ سره 19.4 ml، نو هغه څه ته راغی؟ 14.4 ml ته راغی. ځکه چې زموږ سره 5 ml ته استعمال شو، نو 19.4 نه 5 ماینس کنه څه شی راغی؟ خو 4.4 راغی کنه، 14.4 راغی کنه. صحیح ده. نو دا په ریسټ حالت کې شو. اوس چې کله زموږ سره ایکسرسایز حالت وي، نو د ایکسرسایز په حالت کې خو هم د دې ځای نه خو هغه عمره بلډ راځي، هغه عمره سیچوریشن دی، هغه عمره کنټینټ دی، هغه عمره پارشل پریشر اف اکسیجن دی، څه مسله نشته. نو دغه سیز به ته واپس مطلب پارشل پریشر اف اکسیجن زموږ سره 95 ملي میټر اف مرکري،
هیموګلوبین سیچوریشن زموږ سره 97 ملي میټر اف مرکری او کنټینټ اف اکسیجن 19.4 ملي میټر دی. صحیح ده کنه؟ ملي لیټر دی. وس چې کله زموږ سره ایکسرسایز کیږي نو په دغه دوران کې ټیشو ته د انرژي ډیر زیات ضرورت وي. چې د انرژي ډیر زیات ضرورت وي نو دغه انرژي د ریسپیریشن نه راځي او ریسپیریشن د اکسیجن په مدد سره کیږي. په دې وجه باندې به ډیر اکسیجن استعمالیږي. نو څومره اکسیجن به استعمال شي؟ 15 ml اف اکسیجن به استعمال شي. چې 15 ml اکسیجن استعمال شي نو پارشل پریشر اف اکسیجن به په وینس بلډ کې څومره دغه شي؟ 18 ملي میټر اف مرکری ته براکوز شي. مونږ دا وی چې پارشل پریشر اف اکسیجن از ډایرکټلی پروپورشنل صحیح ده ټو دی اکسیجن کیرینګ کیپیسیټي. نو مطلب د هیموګلوبین سیچوریشن به شي کم بشي نو دا به 20% ته راشي. او چونکې 15 ml استعمال شوی دی نو 19.4 نه به زموږ سره 4.4 چې کوم دی په وینل بلډ کې پاتې شي. پلازما خبره خو مونږ الریډي کړې وه. مطلب په دې کې کنټینټ اف اکسیجن زموږ سره 0.29 ml ته راغلی. صحیح ده؟ تاسو ته ما وویل 0.3 ml دی خو ایکچولی دلته کې زموږ سره د برانکیل وین په وجه باندې پارشل پریشر اف اکسیجن کم شوی دی. په دې وجه باندې د دې مقدار هم زموږ سره 0.29 ml ته راغلی. نو چې ولې کم شوی نو ښکاره خبره ده یار. په دې ځای کې زموږ سره ټوټل اکسیجن و دلته چې کله ورته د لنګ نه اکسیجن ډیفیوز شو. خو دلته کې وینل بلډ راغی که نه برانکیل وین. صحیح ده؟ برانکیل وین چې کله راغی نو په برانکیل وین کې زموږ سره کاربن ډای اکساید دی. نو چې کاربن ډای اکساید راغی نو ښکاره خبره ده پارشل پریشر اف اکسیجن کم شو که نه. صحیح ده؟ نو چې پارشل پریشر اف اکسیجن کم شو نو کنټینټ به هم زموږ سره د اکسیجن څه شي د 20 ml نه به کم شي. صحیح ده؟ دغه په پلازما کې خو زموږ سره 3 ml وي که نه د 3 ml نه به څه شي کم به شي 0.29 ml ته به راشي. او د دې چې کوم پارشل پریشر دی نو زموږ سره 95 ملي میټر اف مرکری دی. وس د ډیزالټ سټیټ کې چې کوم زموږ سره اکسیجن موجود دی نو د هغې نه 0.17 ml چې کوم دی په ټیشو ته استعمالیږي. نو چې 0.17 ml ته د دې نه استعمال کې نو کنټینټ اف اکسیجن به بقایا څومره پاتې شي؟ 0.12 ml به پاتې شي. او د دې چې کوم پارشل پریشر دی نو هغه به واپس 40 ملي میټر اف مرکری ته کوز شي. صحیح ده؟